جهنمین شکل جهنم له ورغور زول شي ول تور کړی ورشي الله عز وجل بدوی له دې پکو لاسونو دی غاړو کې زنجیران غرابونه اتکړی وغیرہ ورواچي هغه بسنګي سورة انسان کې الله عز وجل فرمایي چې ان اعتدنا للكافرين یقینا مونږ تیار کړی د غیر مسلمانو لپاره زنجیرونه او توقونه وسعيرا او ور بل کړی شوی غراب شو ورته ویل چې دا ورته په غاړو کې الله ورواچي حتی په بعض روایتو کې د شراجه د وسپنې کندتار دا به الله عز وجل د ملائکو په سره باندې په دې خوري کې وردانونه کې او د خاص اندانو به بار کې ایسه به جهنم له ورځي دا خبره حق دی را روان دي ورځو دا ټول کفار سره مخامخ کیږي غافر کې به بل خبر الله عز وجل کړی دا الذين انسانا كذبوا بالكتاب شيغ تكذيب د اسماني وحي کړي او بما ارسلنا به رسولنا واغه چې موږ استاذ پیرالي ګړي دي فسوف يعلمون دوی به پوښي په خپل انجام کله ازل اغلال چې کله به توقون فی اعناقهم د دې په سټونو کې او زنجیران دا بر دې په دې خو کې وي او يسحبون فی الحمیم دوی براخ کلی شي په دې ګرمو خټ کې در اوبو کې ثم فی النار به د جهنم پور کې یسجرون ورتیږي به حسن بصری فرمایي چې د هر جهنمی سرمن به اوي سره کړه سوځي کې توجه د قران مضمون دا دی چې الله عز وجل به ګرم ګرم بلورونه خټ کېدل اوبو او د جهنم پور چې د دنیا د کله د ځمکه وسمن نه پیدا شوی دي دا څومره ور چې بګیدې د کارخانې دي بټې دي شیونه دا ټول را جمع کا دا چې نه هش پته کرته ډبل شي د آخرت ورته جوړیږي د شي اور چې په دې باندې او ګرمي شي الله عز وجل فرمایي جهنمین به په دې اور کې ورکته کم چې کله به دې کې ورته کم دغه نه به ورسه به د ګرمای سره سره د جهنم دی اور لبوزم الته ور باندې نور ورته کم دا حال بلځکه به وای سوره مزمل کې ان لدينا انکالا زمون سره زولنی دي وجحیم جهنم دي وطعاما خوراک دي خاوند تکلیف او عذاب دي الیما دردناک دسه عذاب چې انسان د زړه له درد ورکي زمون الله جوړ دردمن ویل دی داده الحقيقه به بل سوی خذوه ولا يوني سيدا مجرم د ابن ابي حاتم پر روایت باندې راځي چې کله الله عز وجل امر وکړي چې خذوه ویني سي نو په دیو امر باندې د کمزوري انسان په سبا او زر ملائکه راوچي قرطبي لیکلي د ملائکه چې د اوګي د یو طرف نه تر بل طرف باندې دومره سور دی لکه مشرق او مغرب دا چې او زر راځي شو زموږ استاد غو کمزوري انسان په دې منځ کې ورته سم لیدا بچي فغلوا معنا د غاړه کې توقونه ورواچوي ثم الجحیم به جهنم لورنه کوي به بدشي او زنجیر کې چې دغه او زر زنجیرونه دي غزونه دي رب العالمین په غزونو باندې زوړند کوي الله او زر زنجیر به وسې زرا ولم او زرا او غزا دې سړي څه چل کړي چې دومره سخت او سزا زمونږ الله ورکړه انه كان لا يؤمن بالله العظيم په دنیا کې د الله سره ایمان لرل نه چې دا شته دی نو کوي لرونه به اوسه نور برخداران جوړ کړو او بل تیجه به نه کوي الله تعامل مسكين د مسكين په طعام چې مسكين هم لا څوک دی دمسه مسله ده